ځکه دا میاشت الله تعالی د عبادت لپاره پیدا کړې ده. نو د دې په ورځ کې روژې نیول، د دې په شپه کې تراویح کول او عام طور د نورو مصروفیاتو ځان راګرځول، د دې ورځې اکثر ساعات یا د دې ورځې اکثره وختونه دا د الله تعالی په عبادت کې تیر چې په 11 میاشت کې کومه ګناه راغلې ده د هغې ګناه مغفرت کول، چې په 11 میاشت کې د الله سره انسان څومره لرې سوی دی هغه لرېوالی په نزدېکت بدلول، او چې په 11 میاشت کې د انسان سره څومره نافرمانی سوې ده د هغې نافرمانۍ تلافي کول، د هغې نافرمانۍ ختمول کول، او هغه نافرمانی د الله تعالی په فرمانبرداري بدلول، او د دې دپاره د خپله وخته څه وختي لا یو نظم جوړول. او چې کوم نظم انسان جوړږي چې سهار به دا عبادت کوم، ماپښین به دا عبادت کوم، ماښام به شپه په دې کې تېروم، زما په ورځ کې به دا عبادت راځي، زما په شپه کې به دا عبادت راځي، نو دې میاشتې ته خپل ذهن کې خپل ترتیب او د خپل ژوند نظم برابرول. نو زه یو خدا الله تعالی دا میاشت د عبادت لپاره ګرځولې ده، نو د دې میاشتې د ورځې اکثره ساعات په عبادت کې تېرول. لیکن زه ستاسو حضور ته یو بله خبره ایږدم، هغه دا ده زه دا منم چې دا میاشت د عبادت دپاره ده، چې د دې میاشت کې به تلاوت سړی ډېر کوي، په دې میاشت کې به نفلونه سړی ډېر کوي، په دې میاشت کې به سړی دعا ډېره کوي، په دې میاشت کې به انسان د مسجد ناسته ډېره کوي. لیکن د دې ټولو څه مخکې یوه خبره ضروري ده، هغه دا ده چې دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې د ټولو نفلي عباداتو څه مخکې یو قدم دا دی چې کم سے کم انسان دا یوه میاشت د ګناه څه صفا تېره کړي. بس دې میاشت کې پر خپلو سترګو ته کنټرول او جلو راچول، دې میاشت کې د خپله ژبه په قابو کې راوستل، دې میاشت کې خپل غوږونه کنټرولول، او دې میاشت کې د خپلې زندګۍ چې څومره ترتیبونه دي دا د ګناه صفا کول، دا د هغې څه مخکې ده. زه دا وایم که چیرې یو سړی د دې میاشت کې ځان د ګناه صفاک وګرځوي، نه په سترګو ګناه اوسي، نه په ژبه باندې ګناه اوسي، نه په لاس باندې ګناه اوسي، او نه په اندامو باندې ګناه اوسي، بیا که په دې ټوله میاشت کې یو رکعت نفل نه وکړي، بیا که په دې ټوله میاشت کې د قرآن یو آیات تلاوت نه وکړي، لا زه وایم چې دا سړی مبارک دی او دا میاشت د ده دپاره د مبارکۍ میاشت ده. کم سے کم 11 میاشت خو ما ورته په هر عمل کې اخته وو، په مجلسو کې مې غیبتونه را روانو، په تجارت کې مې خیانت را روانو، او په معاشره کې مې بغض او نفرت را روانو، او 11 میاشتې زما او ستا هغې مکمله په ګناه کې تېره سوې ده. لیکن دا یوه میاشت د خدای په خاطر د ګناه څخه ځان ساتل، چې په کم ځای کې د ګناه ترتیبات دي، چې په کم ځای کې د ګناه محفل دی، چې په کم ځای کې د ګناه مجلس درته جوړ دی، د هغې څخه ځان محفوظه کول، هغې ته نږدې نه ورتلل. نو د دې میاشتې د ټولو اعمالو څخه اهم عمل دا دی چې کم سے کم دا یوه میاشت د ګناه څخه د سړي فارغه تېره